د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره هیواد کې سترې اقتصادي او زیربنایي پروژې پیل شوي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په هیواد کې د کاسازر او قشتېپې کانال په څېر د سترو پروژو پلي کول د هیواد اقتصادي پیاوړتیا او ځان بساینې په لور مهم ګام دی. موږ په هیواد کې د قشتېپې کانال پروژې او همدارنګه د کاسازر پروژو په پلي کولو سره چې دی موږ ډېر خوشحاله یو. موږ یې هرکلی کوو ځکه دا ډول پروژې چې دی د هیواد په اقتصاد کې چې دی ډېر مهم رول لري، ارزښت لري او په آینده کې د دې ډول پروژو غوښتونکي یو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي دغه راز وایي په هیواد کې د سترو اقتصادي او زیربنایي پروژو پلي کول که له یوې خوا د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي، بل لور ته په زرګونه هیوادوالو ته کاري فرصتونه هم برابروي. دا کوم کاسازر پروژه شروع شوې ده نو په هیواد کې چې دغسې پروژې لا زیاتې شي نو هیوادوالو ته به د کار زمینه او همدارنګه د کاري فرصتونه بیخي زیات شي او دغه پروژو سره چې دی د هیواد کې د اقتصاد لا پیاوړی کیږي او اقتصاد غښتلی کیږي. دې سره موږ په راتلونکي کې غواړو چې دغسې پروژې لا زیاتې شي. اوس مهال چې په هیواد کې کومې لویې پروژې روانې دي د دې پروژو په برکت باندې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو حل او په زرګونو او سلګونو کارکوونکو ته د کار زمینه برابرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي په هیواد کې د کاسازر سترې پروژې چارې 80% بشپړې شوي او پاتې چارې په چټکۍ سره روانې دي.